الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اما بعد، الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې دا آیات د آل عمران و نویوم آیات او څلورمې پارې کې الله جل جلاله فرمایي چې په دې بیت شریف کې فيه آیات بینات مقام ابراهیم، په دې بیت شریف کې نخي او نخانی دي او بینات بینی دي، لارښودنې دي مقام ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام ځای او مقام دی وکي. ومن دخله كان آمنا، او هغه څوک چې دې ته داخل شي نو الله جل جلاله نس هغه په امان کې دی. ولله على الناس حج البيت، او الله جل جلاله فرمایي ولله على الناس، د الله د طرفنا په خلکو باندې حج البيت د حج دی د بیت شریف، من استطاع هغه څوک چې توانیږي الیه سبیلا د لارې راتګ دپاره، ومن كفر وهغه څوک چې کافر شي او حج نه مني فإن الله غني عن العالمين، الله جل جلاله غني دی بې پروا دی عن العالمین. نو اوس دې ته راځو چې الله جل جلاله دغه ورځې د حج موږ تاسو په دې سلسله کې نن بیا د دې دا تقریبا اتمه حصه ده د دې حج چې موږ تاسو پکې خبرې کوو. نو الله جل جلاله نن سبا د دې حج خپله هغه کوم نزدېکت چې دی هغه به بیان کړو. نو وایي الله جل جلاله په دې کې آیاتونه دي، یعنې نښې او نشانې مې پکې دي، لکه ما چې مخکې وویل لکه ډېر شعایر دننه په کعبه شریفه کې دي، او د دې کعبې او د حرم شریف په منځ کې ډېر شیان دي. د الله دپاره ډېر آیاتونه او نشانونه دي. ارته د ملتزم د حجر اسود دی، رکن یمانی دی، مقام ابراهیمی دی، صفا او مروه ده، حتویب دی یا هغه حجر دی چې هغه اضافه د کوټې نه پاتې شوی دی، هغه رکن عراقي دی، رکن سوری او شامي دی، او دغه ټول هغه هر یو خښته او هر ځای یو شعایر دی او یو خپل یو ځان ته یو خپل حیثیت لري. او مقام د ابراهیم په دې کې دی. مقام د ابراهیم د درانه خوړ دی چې موږ تاسو پکې 2 رکعاته لمونځ هم کوو، اگر چې ټوله کعبه د ابراهیم مقام دی، ځکه چې هغې دا ټوله آباده کړې ده او د دې ټولو اثر په کعبه کې ټول د ابراهیم علیه السلام دی. ومن دخله كان آمنا، او هغه څوک چې دې ته ننوځي هغه په امن کې وي. معنی یې دا ده چې دغه ځای د امن دی، دلته بوټی څوک نه شکوي، ونه څوک نه ماتوي، ښکار څوک نه کوي، د خپل پلار دشمن چې وګوري هغې سره تربګني او دشمني نه کوي. په دې ځای کې دننه څوک حد نه جاري کوي او نه د چا بدل اخلي. ولله على الناس حج البيت، او الله جل جلاله فرض کړی دی حج وایي قصد کولو ته، مطلق قصد کولو ته وایي، او په اصطلاح کې دې ته وایي یو سړی چې د خپل لارې الله جل جلاله فرمایي چې دا حج البيت دغه کعبه معظمه او حرم شریف په خپله باندې په خپل کور باندې یادوي. دا د هغه پادشاه کور دی، دا د هغه مقتدر ذات کور دی، دا د هغه احکم الحاکمین کور دی چې د دې ټولې دنیا پیدا کوونکی او د کائناتو منځ ته راوړونکی دی، او د هغې قدرت دی او هغه یو دی، واحد لا شریک دی، هېڅوک ورسره شریک نشته دی. دا باندې زموږ عقیده ده، په دې باندې زموږ ایمان دی، دا زموږ تګلارې ده، دا د ابتدا نه د آغاز نه د انسان د ژوند شروع کېدو نه تر انجام تر مرګه پورې او حتی د محشر پورې ده او د قبر په عذاب کې دا زموږ سره دی. دې موږ پېژندلی چې واحد لا شریک دی، او په همدغه لاره باندې روان یو. څه چې وایي موږ اطاعت کوو. على الناس حج من استطاع الیه سبیلا، کې علما دا وایي چې من استطاع الیه سبیلا څه معنا؟ سبیل دا معنا چې کله ته په لاره باندې ځې، په هر ټرافیکو کې ځې، که په هوا کې ځې، که په ځمکه کې ځې، که په بحري ټرافیکو کې ځې، او که نه په خپله دابه او په اوښه او په
په خر باندې دی او په اس باندې دی په ټولو باندې دی دا ټوله سرسبیل دی خو د دې طاقت څه دی بادشاه ظالم نه وي حیوانات درنده په لاره کې نه وي ستا د مرګ خطر نه وي خو طریقې نه وي تا سره هغه څومره پیسې وي چې یو هغومره څومره زاد او راحله در سره وي چې ته کله کولی شې چې په لاره کې ورشې او هغه ټول ستا تکافو وکړي او اولاد دپاره دې هم تر ستا تر راتګه پورې هغه بس بسنه وکړي نو دا د دې دپاره الیه سبیله دا دی ومن کفر او هغه څوک چې منکر شو نه یې مني دا حج فإن الله ته څه پروا نشته دی ډېر شدادان او ډېر نمرودان او ډېر طاغوتان او د دنیا ټول شیطانان او ټول قدرتونه د الله جل جلاله په مقابله کې هیڅ شی نه دي او دغه ټول قدرتونه تیر شوي دي او د دې ټولو قدرتونو نه هغه څه کړي دي چې لکه ابرهه چې په مکعبه معظمه باندې راغی نو څټونه یې د دوی مات کړي دي لښکر یې د دوی خاورې کړي اوبه کړی دی قسمه قسم عذاب یې پرې نازل کړي دي هېچا دا قدرت نه دی کړی چې دې کعبې ته رانږدې شي او نه د الله تعالی په شان او صفاتو د هغې د ازلي صفاتو کې د هغې په فعلي صفاتو کې د هغې په وحدانیت کې د هغې په کوم یو چې د هغه پورې تعلق دی او د وحدت او د شریک ځان دی د هغې په هېڅوک څه نه شي کولی او نه څوک کمولی شي او نه څه اضافه کولی شي که ټوله دنیا کافره شي الله ته ضرر نشي رسولی او که ټوله دنیا مسلمانه شي الله ته څه فایده نشي رسولی خو د انسان دپاره خپل یو نصب العین ایمان اسلام او د انسان اراده زړه طاعت او د یو قانون منظمه کول په خپل ځان کې په یوه اجتماع کې په یو هیواد کې په یو بر اعظم کې او د دې ټول بني بشر سره دا لازم دی چې باید خپل ځان منظم کې په کوم قانون چې الله جل جلاله نازل کړی دی دې کې د ستا حکم شته دې کې د حیواناتو حکم شته دې کې د جماداتو حکم شته او دې کې د طیورو او د اسمان د اوسېدونکو حق هم شته دې کې د هر چا حق معلوم دی او باید د هغه حق اندازه د الله جل جلاله په فرمان باندې سړی وپېژني او هغه قرآن عظیم شان د دې منبع ده او باید د هغې نه سړی هر څه واخلي عن العالمین د دې دپاره ویلې که هر یو عالم وي په ځمکه کې عالم وي انس او جن عالم وي که د اسمانونو ملایکې عالم وي او که د نور انواع د کافرو عالم وي که په اسمانونو کې وي که په ځمکه کې وي که په هر یو طبقه کې وي او په هر ځای کې وي د ځمکې په بحر کې وي او که په بر کې وي نو هغه د دې ټولو مخلوقاتو خالق دی او باید دا ومني دویم آیات شریف داسې وایي چې قال الله تعالی الحج اشهر معلومات حج مشهوري ورځې اشهر دي یعنی مشهوري میاشتې دي شوال دی ذوالقعده ده او 10 ورځې د ذوالحجې دي د ذوالحجې د 10مې شپې پورې دا د حج ورځې دي فمن فرض فیهن الحج هغه چا چې په ځان باندې فرض کړ حج او وویل چې زه حج ته ځم او د هغې هغه زاد او راحله پوره شوه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج باید ټول قوانین مراعات کړي چې د الله تعالی د حکمونو نه هیڅ وخت د حدودو نه هیڅ وخت د پولو نه هیڅ وخت باید وانه وړي انسان او صرف فی سبیل الله د الله قانون ومني نه رفث واړه او غټ هر څه نه زنا کول او نه دعوت زنا ته کېدل او ټولې هغه لارې چالې چې دا دې پیدا کېږي او نه جدال کول حتی جدال د دې نه یو بل ټېل وهل په طواف کې یو بل نه ځان مخکې کول یو بل نوبت نیول دغه ټول په جدال کې شامل دي غټ شی او نور قتل او قتول خو بالکل باید نه وي فی الحج دا ځکه په دې کې دي فسق هغه وړه او غټه خبره چاته دومره هم نشي ویلی سترګې هم نشي ورړولی د سترګو په اشاره هم چاته تکلیف نشي رسولی چاته یو څه نه وی ولې ځکه ستا ایجاب دا دی چې تا ته وایي چې ته راغلې زما کور ته نه به رفث کې نه به فسق کې نه به فجور کې نه به جدال کې په حج کې به دا هېڅ شی به نه وي اگر چې بعد د هغې مخکې د هغې نه هم قوانینو منې کړي خو دلته د منې ځکه بیرته یادګار شوی دی چې دلته هر شی په لکونو باندې دی په ګناه دې وکړه نو په لکونو باندې ده ځینې صحابو به دا ویل چې موږ د مکې نه ځو ولې ځو وایي که موږ نه انسان دې سهو او خطا رانه وشي نو یو ګناه په لک باندې حسابېږي د هغې نه بهتره دا ده چې صرف حج ته راشو عمرې ته راشو او نور باید وتښتېږو د دې نه ځکه چې دلته موږ ګناهګار شو نو بیا به په لکونو وار باندې موږ ګناهګارېږو فلهذا هلته په لکونو وار باندې سړي ته د هغه اجر د نیکۍ ورکول کېږي او د بدۍ سزا هم په لکونو ورکول کېږي وما تفعلوا من خیر یعلمه الله وګورئ سره د دې چې قطع د دې شی نه ونه کوي نو که کوم یو تاسو عمل د خیر کوئ
خیر ښېګڼه چاته اوبه ورکوئ، چا سره مریض سره کومک کوئ، څوک په خپله موټر کې وړئ، څوک په یو بل ترتیب باندې کوئ، یو هغه معذور سړي سره په یو ګاډي باندې کومک کوئ، په دې باندې کومک کوئ. دغه ټول الله جل جلاله ته د خیر شیان دي او هغه په دې باندې پوهېږي چې ستا په زړه کې څه دي، ستا په سترګو کې څه دي، ستا په دې حرکاتو سکناتو کې څه دي. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. او ځان سره واخلئ هغه څه چې د دې په کارېږي، د لارې د تګ راتګ مصرف، د کور مصرف، او په دې باندې وایي پوه شئ چې دا خو به واخلئ، مګر داسې به نه کوئ چې چاته سوال وکړئ. فإن خیر الزاد التقوی. مګر د دې ټولو نه بهترین ذخیره او بهترین عشا او بهترین هغه څه چې د انسان شرافت او عزت په دې کوي، د الله ویره د سړي په زړه کې راوړي، د بدن کې راوړي، او د الله نه سړی ویرېدونکی وي، نو هغه تقوا ده. وایي دغه تقوا واخله، دا داسې ذات دی چې په دنیا کې دې هم پکارېږي دا توخه، او په آخرت کې دې هم پکارېږي. او بیا څه وایي چې دا ټول یا اولی الالباب، یا ای د عقل خاونده، تا ته د شریعت دومره څه درکه، واتقوني یا اولی وویرېږه زمانه او خو تقوا وکړه. ای د عقل خاونده، تا ته مخاطب تا ته وایي، ته ورته د عقل خاوند ښکاره کېږي، او عقل ستا شته دی، امتیاز د نورو ټولو مخلوقاتو نه تا ته انسان درکړه. همې ژبه درکړه درته، د غوا دومره ژبه ده، 1 متر ژبه یې ده، خبرې پرې نشي کولی. د نورو ټولو حیواناتو اوږدې ژبې دې پرې خبرې نشي کولی. د فیل څومره اوږده ژبه ده، خبرې پرې نشي کولی. تا ته یې 2 ګوتې ژبه، ټوله 10 سانتې ژبه درکړه، دغومره ټول څه پرې کولی شي چې ټولې دنیا ته تقریرونه کولی شي، ټولې دنیا ته خبرې کولی شي. تا ته یې حافظه درکړه، ته یې په دې باندې قادر کړې، افهام و تفهیم باندې جوړ شو. د دې الله جل جلاله واختلاف السنتکم والوانکم. تاسو ته الله جل قرآن کې فرمایي ما پیدا کړي دي، دغه ټول ستاسو رنګونه چې مختلف دي، دغه ستاسو ژبې چې مختلف دي، دغه ټول ما پیدا کړي دي. فلهذا زما نه وویرېږئ. او دا د خلکو دپاره نشانونه دي، باید سړی پرې پوه شي. دا خپله چا نه ده جوړه کړې دا ژبه، دا الله جل جلاله دا ژبې ورکړي دي ورته. واتقوني، ویره د الله نه ډېره ضرور ده که چېرته یو سړی د عقل خاوند وي. اوس راځو دې ته چې الله جل جلاله حج فرض کړ. د حج فرضونه مثلا طواف زیارت چې بیرته سړی راځي هغه فرض دی، د سعی مابین صفا او د مروه واجب ده، د عرفات په ورځ باندې ودرېدل هغه فرض دي، د مزدلفې واجب دي، همداسې سنتونه، همداسې ټول شیونه چې دلته د هغې د بیانولو وخت نشته دی. خو دغه واجبات او فرضونه د حج چې دا باید سړی خامخا وکړي، په واجباتو کې دم لازمیږي، او که فرض پاتې شي نو بیا به حج کوي، دوی مالې تکرار به کوي. دم معنا دا چې یو قرباني به ورکوي ورته. او حج په ټول عمر کې یو ځل فرض شو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي عن ابي هريره قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرمایي ابي هريره رضی الله عنه وایي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه راکړله، یعنې بیان یې راته وکړ. فقال ایها الناس، ای خلکو، یعنې ټولو ته، کافر او مسلمان ته، ایها الناس، ای خلکو واورئ، قد فرض علیکم، الله جل جلاله فرض کړی دی الحج، په تاسو باندې حج، فحجوا، حج وکئ. کله چې تاسو برابر شئ نو حج ورته وکئ. فقال رجل كل عام، یو سړی جګ شو، بیا پوښتنه وکړه یا رسول الله هر کال به حج کوو؟ فسكت رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو چې د دې جواب ورته ونه ویل. فقال قالها ثلاثا، 3 ځلې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کل عام، په هر یو کال کې، په هر یو کال کې، په هر یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو. کله چې چپ شو فقال لو قلت نعم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وروسته وایي که چېرته ما ویلی وی چې هو، بیا به څنګه چل شوی وی چې د نعم سره به لوجبت ولما استطعتم، هر کال به در باندې فرض وي او بیا به توانېدلی نه شوئ، او بیا به خجالت او خاسر به وي. ثم قال ذروني، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پرېږدئ، ما ترکتم، هغه څه چې درته پرېږدم، فانما هلک من کان، ای خلکو واورئ دا هر کسان هلاک شو، من قبلکم، ستاسو نه مخکې، من کان قبلکم، ستاسو نه چې مخکې وو، بکثرت السؤال، چې ډېر سوالونه به یې کول، چینجي به یې لټول فارشي کې، د څرمنې نه به یې ویښته شمارل، یو بل کاغذونه به یې کول، لکه بني اسرائیلو به کله یو څه کول، کله به یې بل څه کول، یو شی او بل شی به یې بانه کو، او هغې کې به یې ډېر ډېر سوالونه کول. لکه نن چې په دې نړۍ کې ډېر ډېر سوالونه یو بل سره کېږي، د وړو وړو شیانو نه غټ غټ شیان جوړ کړي او مدام پرې نښتي وي، حتی عقدې په زړونو کې لري، هغه خپل حد د اسلامیت نه هم کوزي.
لکه واختلافهم على انبیائهم، هغه اختلافونه به د انبیاء سره کول او سوالونه به کول. فاذا امرتكم بشيء کله چې تاسو ته امر وکم په یو شی باندې فاتوا اما اشیاء اجرا کوي او وی کوي منه څه شي درته ما استطعتم چې شي چې توانېدئ. واذا نهيتكم کلم چې زمانکم من شيء دیو شینه فدعوه پرېږدئ. رواه المسلم والترمذي. اوس د دې سره دغه سوال چې چا کړی او دا اقرع بن حابس رضی الله عنه نومېده چې دا درې ځلې سوال وکړي چې په هر کال کې حج دی. الله جل جلاله مفسرین وایي دغه آیات نازل شو په دې موضوع کې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. ای خلکو چې ایمان هم راوړی دی سوالونه مه کوئ د شیانو نه. هر شي کې سپږې مه لټوئ، چینجي پکې مه لټوئ، هر شی لا تسألوا عن اشیاء، د هر شي سوال مه کوئ. ان تبد لکم که چېرته تاسو ته دا ښکاره شي تسؤکم بیا به خفه شئ. که درته اوس رسول الله ویلی وی چې هر کال د حج دی نو بیا به خفه کېدئ. لکه کله چې بني اسرائیل موسی کلیم الله ته چې غوا واخلو توره وي سپینه وي زیړه وي څه وي ځوانه وي زړه وي چینجي پکې لټول. الله جل جلاله دومره بني اسرائیلو ته دومره جزا په دې غوا په حلاله کې ورکړه چې هېڅ حد نه لري. یا فرضاً کله به یې چې ویل چې موږ ته پادشاه راوړه، طالوت ورته پادشاه شو، بیا به ویل چې دا طالوت خو زموږ سره نه په دنیا کې برابر دی نه په قوت کې برابر دی. بیا به دا خبرې به کولې موږ دې پادشاه غوښته او نن بیا دا خبرې کې بیا به ورته موږ باندې جهاد فرض کړه. کله چې جهاد پرې فرض شو نو بیا ورته موږ به خپلو بچو سره کښېنو تا او هارون لاړ شئ که د هغه ورورو تاسو جهاد وکړئ که نو وایي ولې لا تسألو سوال مه کوئ ای امته او مه په سوالونو کې ګوتې وایئ او مه په دې شریعت کې ګوتې وایئ. ان تبد لکم که درته ښکاره شي او سوال درته جواب شي تسؤکم بیا به ګوره خفه شئ. وان تسألو عنها که چېرته تاسو مخکې سوالونه کړي وي حین ینزل القرآن د قرآن په وخت کې ان تبد لکم تاسو ته به ښکاره شوي هر څه درته قرآن بیان کړي عفا الله عنها د هغې نه عفه کړي درته. والله غفور رحیم. مفسرون یې ورایه دا ده چې کله د قرآن لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نور هر څه لاړ تاسو د حسنینو نه پیغمبر مه جوړوئ. تاسو د یو د داسې سړي نه پیغمبر او مشر مه جوړوئ چې هغه په هېڅ شي باندې ځکه الله جل جلاله لا تسألو بیا سوالونه مه کوئ. من ته سوالونه مه راوړئ. وړاندې ودرېدي وروسته ودرېدي خپلې مخکې کړه خپلې وروسته کړه لاسونه دې ټیټ کړه لاسونه دې چک کړه. الله جل جلاله د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رالېږلی و چې ټول هر څه یې درته شرح کړه او ټولو شیانو باندې یې پوه کړئ. بیا نه شئ کولی تاسو چې هر څه د ځان نه بیرته جوړ کړئ او بیا وګورئ. صحابه کرام مفسرین د قرآن عظیم الشان د خیر القرون ائمه او محدثین د خیر القرون راغلي دي ټول شی یې حل کړي دي. ایا اوس به یو بزګر امام ماته څه ووایي؟ اوس به یو چټل امام د شر القرون ماته څه ووایي؟ اوس به د شر القرون یو عالم ماته څه ووایي؟ ټول شی نه حل شوي دي که پخوا کې نه وي ته ورته مراجعه وکړه د شر القرون ملا هغې ته رجوع که چاته موضوع حل کېږي که نه که حل کېږي قرآن درته ویل لا تسألو سوالونه مه کوئ. قرآن خلاص شوی دی وحی قطع شوی ده رسول الله صلی الله وفات شوی دی صحابه تللي دي خلکو درته ډېر زیات کوششونه کړي دا فصل باب دا هر څه چې درته پیدا کړي کتابونه یې درته لیکلي دي وګورئ خپل کتابونو کې ولټوئ. ای د شر القرون علماو اختلافونه مه راوړئ خلک په اشتباه کې مه اچوئ. دا واړه او زګه دا خواران یا دومره علم کې دومره علم لري یا نه لري تاسو ورته تشویشونه واچوئ ځانونه نه ورته شیطانان جوړ کړي وړاندې شه وروسته شه او په ښي لاس وایه او په چپ لاس وایه او تسبیح داسې کوه فلانې داسې کوه. مراجعه وکړئ په کتابونه دي لارۍ نشي وړلی هغه وخت زمان سره خبرې کړي دي. داسې یو مبسوط یو کتاب دی عالم یې په زندان کې لیکلی دی کله چې هارون رشید ته لیږه په یو ګاډۍ کې واچو ځکه ور وړی یې نه شو ورشئ ولولئ املا هم ماته لږه تاسو د نوي ځان نه فتوې کوئ او هغه دغه کوئ. اما همدغه آیات همدغه حدیث همدغه حالات د صحابو همدغه حالات د تابعینو تبع تابعینو ټول هغه راغستي دي ټول یې تشریح کړي دي. فلا تسألو اوس سوالونه مه کوئ ځکه سوالونو ته ضرورت نشته. اول خدا چې ستا عالمه ستا موقف په شر القرون کې دی ته ماته وښیه په شر القرون کې نه څه اختګینه نشته دی ته ماته که مسلمان وښیه چې رښتیا هم تمه دې د دې کېږي چې راځه چې نن یو مسأله مطرح کړي یا به یمن ولي او یا به سوریه ولي او یا به افغانستان ولي او یا به بنګلادیش ولي او یا به پاکستان ولي او یا به نفاق اچوي په مسلمانانو کې او یا به د عراق نه راځي او یا به د بل ګن ایا چې عالمانو دا تاسو چې نن دعوې کوئ ته په عراق کې نه اوسېږي
دا په کوم جواز ولې د کافر سره ولې ولاړې دا د عربو دولتونو کې دا کافر څه کوي دا په خپله بادشاهي په تخت کې دا مشاورین هم څه کوي تاسو تسألو سوالونه مه کوئ زه ستا خبره ځکه نه منم چې ته د یو شر القرون عالم او بیا د ځان نه داسې مفتي جوړ کړې ما سره هر څه موجود دي ټول شته دی د خیر القرون ائمه تېر شوي محدثین تېر شوي عالمان تېر شوي کوم علم چې غواړي تر الجبر او تر کیمیا او تر فزیک پورې ساینس غواړي که اجتماعي علوم غواړي که قوانین غواړي که ډیپلوماسي غواړي که حکومت او حکومتداري غواړي په دې خاوره باندې د دنیا 500 کاله د اسلام حکومت تېر شوی دی آیا دا څنګه اجرا کوو په دې ټوله خاوره باندې په دې ټوله دنیا باندې څنګه تېر شوی آیا هغو دا مواد نه لرل چې اجرا کړی هغو دا مواد لرل ټولو خلکو ته هر یو مواد رسولي دي او هر شی په ځای باندې جرمونه په ځای باندې سیاست په ځای باندې ټوله بادشاهي هر څه په ځای باندې آیا تا ته ضرورت څه دی ای د شر القرونه ما سره فساد واچي هغې سره فساد واچي بیا زما عقل دومره نه وي هغې سره بیا عقده کومه اسلام د حدودو نه مرسي وګوځوم یو بل کار ورنه جوړ کړم دا ښه کار نه دی نو په هر صورت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه د اسلام هغه څوک تکړه سړی دی مسلمان سړی دی چې هغه ما خبرې نه کوي چې هغې کې څه معنا نه وي څه مفاد پکې نه وي خلک په شک او په تردید کې اچوي فلهذا هغه دې هېڅ وخت نه کوي د دې شر القرون دا کارونه دې نه کوي په هر صورت باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې دا آیات نازل شو چې تاسو پوښتنې مه کوئ ځکه چې ستانه تاسو نه مخکې چې څوک وو قد سألها قوم من قبلكم أصبحوا بها كافرين سورة مائدة آیات 101 او 102 101 102 وایي تاسو نه مخکې خلکو همدغسې سوالونه کول همدغسې بې موجبه یې خلک کړول او همدغسې ورته هر یو ځان عالم او مفتي جوړ کړی و الله جل جلاله هغه ټول حلال کړه کېدای شي موږ هم حلال ځکه چې موږ هم ځان خپل حد نه پېژنو ځانونه مفتیان جوړ کړي د شر القرون د علماو ته کینو هله پلانې څنګه شو پلانې څنګه شو دا څنګه شو هغه زما تا ته خپله ډېر ښایسته علما تېر شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما قرن د خیر قرن ورپسې قرن د خیر قرن ورپسې ثم یلونهم ثم یلونهم تابعین تبع تابعین ځینو علما وایي د تبع تابعین نه وروسته هم یو قرن د خیر قرن دی په هغې کې ټول دین هر څه شرحه شوی دی او هر څه لیکل شوي هغې ته مراجعه وکړئ نو فلهذا د حابس په جواب کې ورته دا راغی چې هر کال حج فرض نه دی او هر کال حج نشي فرض کېدلی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم اي العمل افضل ورنه پوښتنه وشوه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم یو عمل بهتر دی هغه ورته وفرمایل ایمان بالله په الله باندې ایمان راوړل بیا ور ثم بیا چې شی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل دی قال الجهاد فی سبیل الله جهاد د خولې د قلم د تورې د هر څه چې وي د حج ته تګ هم په یو فی سبیل الله کې حسابېږي یو طالب چې علم کوي هغه هم فی سبیل الله کې حسابېږي قیل د جهاد ځمکه ډېره زیاته پراخه ده پس لباب ډېر زیات پراخه ده ثم ماذا قال بیا ورته چې بیا چې شی دی الحج المبرور او قبول شوی حج داسې حج لکه مخکې چې فسق او فساد هېڅ شی نه کې متفق علیه دا حدیث چې دی د دې لپاره ټول محدثین کې اتفاق کړی دی چې الله جل جلاله سړي دپاره مبرور حج کوي عمل کې هم تغییر راځي خپل ځان کې هم تغییر راځي په تقوا کې هم تغییر راځي په هر شي کې بهتر وي فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حج فلا يرفث ولا يفسق سبح كيوم ولدته امه کله چې متفق علیه کله چې سړی د دغه ټولو شیونو تیر شي او ویې نه کړي داسې معنا شوه لکه مور چې نه وي زېږولی یو معصوم وي یو پاک وي د ګناه نه وي ورکې فلهذا ده فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبانا بالرحاء د یو کاروان سره مخامخ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال من القوم ورته یې ویل تاسو کوم قوم یې قال المسلمون ویې ویل ورته قوم چې موږ مسلمانان یو فقالوا من انت ته څوک یې هغه ورته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زه رسول د الله یم بیا ورته وویل چې فرفعت الیه امرأة صیب صبيا یو وړوکی طفل ورته جګ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت لهذا حج د دې حج کېږي دا حج ته بوزم وی هو د دې حج کېږي نعم ولک اجر او تا ته اجر دی رواه المسلم معنا یې څه
تا دپاره اجر د څه شي دی د طفل پاکي د طفل خوراک طفل وړل حمل نقل د طفل سره د شپې ګزاره کول جګېدل دارو ټول شیان چې ته د طفل دپاره کې نو تا دپاره به الله جل جلاله اجر درکړي او هغه چې کله بالغ شو دی د نفلي حج شو ثواب کې ورته ولیکل شي او کله چې بیا بالغ شو حج پې فرض شو بیا به فرضي حج به کوي بیا پوښتنه وشوه عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الامرأة من خشعم د خشعم د قبیلې یوې ښځې ورنه پوښتنه وکړه قالت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فریضة الله على عباده فریضه د الله په عبادانو فی الحج په حج کې د ادرکت ابي شیخا کبیرا ما خپل پلار یو زوړ او بوډا چې نشي تللی په لاره باندې لا یثبت على الراحلة په راحله او په دابه باندې نشي سورېدلی چې شي باندې سورلي نشي کولی فاحج عنه آیا د هغې نه حج وکړم ورسول الله صلی الله علیه وسلم نعم وذلك في حجة الوداع او دغه کار د حجة الوداع کې متفق علیه کوم یو چې وروستی حدیث راغلی مخکینی حدیث باندې بیا عمل نه کېږي دا د بل چا نه کولی شي چې حج دې وکړي خصوصا علما دا وایي که د مور و پلار نه د یو بل چا نه چې وصي دي وي هغه به درته وصیت کوي او که د مور و پلار نه حج وکړي بدون د وصیت نه ته کولی شي چې هغې ته حج وکړي او هغه یا وي یا نه وي مریض وي او که ضعیف وي او که مړ وي نو ته د هغې نه حج کولی شي ځکه چې دا هغه بدني او مالی عبادت دی چې دا د بل په نیابت باندې هم کېدلی شي نو بل یو بله ښځه ورته راغله هغه ورته وایي چې ان اختي نظرت ان تحج وانها ماتت وایي زما خور مې دا زړه لره چې باید حج وکړي یعنې حج ته راتله مې هغه پرې فرض شوی او د حج لایقه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لو کان علیها دین اکنت قاضیة ایا که په هغې باندې قرض وي ته یې ادا کولی شي وایي هو زه یې هغه ادا کوم قال نعم قال فاقض دین الله زر تر زره اجرا که د الله قرض چې ورباندې پاتې دی فهو احق بالقضاء او هغه دا ډېر حقدار دی د قضا د راوړو د هغې متفق علیه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې روایت دی لا یخلون رجلا بامرأة هیڅ وخت د سړی د ښځې سره نه یوځای کېږي لا تسافرن بامرأة نه دي کوي سفر د یوې ښځې سره ومعها محرم مګر د هغې سره چې محرم وي خپل خاوند وي پلار وي داسې یو څوک وي چې نکاح یې ورته نه کړي فقال رجل یا رسول الله اكتبت في غزوة كذا كذا ما خپل لست د غزا کې خپل نوم لیکلی جهاد ته ځم نو وخرجت امرأتي حاجة او زما ښځه راوځي چې هغه حج وکړي قال اذهب فاحجج مع امرأتك لاړ شه او د خپلې ښځې سره حج وکړه جهاد ته مه ځه متفق علیه ښځې سره مه ځه عایشه رضی الله عنها همدغسې د دې ښځو او د دې په باره کې اوس داسې وایي چې که چېرته یو حدیث کې راغلي خلاصه به داسې ویم یو حدیث کې راغلي چې یوه ورځ باندې مسیر باندې لاړه شي دویم حدیث کې راغلی دی چې د 3 ورځو په مسیر باندې لاړه شي او بیا یو حدیث کې راغلی چې ښځه دې نه یوځای کېږي د نر سره یعنې مطلق دا حکم دی مه یوځای کېږه د ښځې سره ولو کان رابعة بصري د رابعې بصري سره هم مه یوځای کېږه چې د ټولو دنیا شیخه ښځه وه هغې سره هم مه یوځای کېږه ورسره خلوت مه کوه مه ورسره یوځای کېږه فلهذا فرمایي شیخ د مشکات شریف دا فیصله کړې او علماو منلې ده چې دې کې ویلي یوې ورځ دپاره مطلق مه یوځای کېږه ورسره د 3 ورځو دپاره بیا وایي چې د دې ټولو نه مطلب دا دی چې ښځه هېڅ وخت بې محرمه حرکت نشي کولی او نه تلی شي او که څوک دا نه مني نو دغه حدیثونه ټول په دې باندې ګواه دي او ټول وایي چې باید غیر د محرم نه ښځه چا سره لاړه نه شي ولو که حج ته ځي که هر سفر ته ځي هو د ښځې دپاره بیا دا هم روات دی که یو څوک محرم نه لري که بل څوک یې لېږلی خپل نیابت ته پې وکړي او که نه یې شو لېږلی او ورته زمینه مساعده نه وه نو هېڅ وخت د فتنې وخت دی بیا علماو سني هم پخواني هم دا دي کې کله چې د فتنې وخت راورسېده او فتنه ډېره شوه په ښځه باندې اعتبار نه دی پکار ځکه ښځه داسې معنا لري بلا تشبیه ښځه زمونږ او ستاسو مور ده زمونږ خور ده خو د اس په شانتې ده هر څوک چې پیسور شي هماغه پیسورلي کوي اس دې ته بیا دا خو د دې عاجزه ده ځکه دا خپله دفاع هم نشي کولی دا خپل صفت هم نشي ورته ویلی دې کې شجاعت هم نشته دی دې کې جرأت هم نشته دی او شیطان د ده سره دی ځکه تشریف دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کور نه وځي د هغې تشریف اوري ته شیطان ودرېږي هغه وړي نو ښځه ضعیفه ده اراده یې ضعیفه ده پخپله ضعیفه ده شجاعت نه لري فلهذا په دې لحاظ باندې ولې یوه پیغمبره ښځه رانغله الله ښه پوهېږي که موږ تاسو ښه پوهېږو
نو الله تعالی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې کله پکې پیغمبر نه دی راغلی بیا تاسو ووایئ دا لوی دولتونه په دې دنیا کې په دې اوس عصر کې ولې ښځه نه رئیس جمهوریه کوي یو ځای کې هم نه ده شوې مګر کم یو داسې ډېر ضعیف دولت چې وي هېڅ وخت یې نه شي لیدلی سکال امریکا کې هم غوره نه شوه هر څومره کوشش یې چې وکړه هېڅ وخت غټ دولتونه پیغمبر پکې نه دی راولی غټ دولتونه دا نه شي کولی کوم ځای کې داسې جرأت نه دی شوی چې د ښځې دپاره یو ټولۍ تسلیم شوی یو عسکر یو جهاد ته یې مخکې کړې ده هو جهاد ته تلې ده په فرعي طور باندې تلې په ضمني طور باندې تلې د بل چا د خپل خاوند سره تلې ده د خپل اقرباو سره تلې نه دا چې ځان ته تلې استقلال ښځه نه لري او که استقلال ورته ورکړي ته هم په غم ککړئ او ځان هم په غم ککړئ او د شریعت نه بنیاد هم او حدود نه هم وځي ولهذا موږ منو چې خویندې م دي میندې م دي هر څه م دي محترم قشر دی خو په خپل ځای او په خپل چوکاټ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان شاء الله